څنګه کولی شو چې دا معلومه کړو زموږ د واتساپ میسیجونه خو څوک خپل په موبایل کې نه ګوري. یعنې که موږ تاسو سره په واتساپ کې کوم واتساپ چې په موبایل کې راسره فعاله دی، د دغه واتساپ میسیجونه د دغه واتساپ کې چې موږ ته څوک څه راستوي، چې موږ چا ته څه استوو، دا خو به بل څوک خپل موبایل کې پټ نه ګوري، چې موږ ته پته هم نه وي او دی زموږ ټوله معلومات خو په موبایل کې ګوري. واتساپ خو به مو چا نه وي هیک کړی. دا طریقه په دا ویډیو کې درته ښیم. او بله طریقه دا ده چې موږ څنګه کولی شو خپل د کشر ورور، خپل د کشرانو پر موبایل واتساپ باندې نظر وساتو چې دی چا ته څه استوي، څه راته دی د چا نه ده ته څوک څه راستوي، دی چا ته څه استوي، دا ټوله معلومات یې ځان ته معلوم کړو. دغه ټولې طریقې په دغه ویډیو کې درته ښیم. ویډیو تر پایه راسره وګورئ. کوم ملګري که زموږ په همت پښتو ټیکنیکل یوټیوب چینل کې نوي دي، زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، ځکه زموږ هر وخت خپل په یوټیوب چینل کې داسې ویډیوګانې پورته کوو چې تاسو ته اول وارې در ورسېږي. تاسې به راسئ ملګرو خپل واتساپ را خلاص کړئ. که تاسې سره هر واتساپ یعنې تاسې هر واتساپ کې غواړئ چې وګورئ، په هغه هر واتساپ کې کولی شئ. زه په بزنس واتساپ کې درته ښیم. که تاسې سره میسنجر واتساپ هم شئ، خو زه په دغه بزنس واتساپ کې طریقه درته ښیم. تاسې په دغه بزنس واتساپ ته راسئ. هر واتساپ یې په سر کې به پر دغه 3 لاین یا پر دغه 3 ډاټس ورته کلیک کړئ، دا درو ټکو باندې. دلته په ملګرو چې کله مو کلیک وکړئ پر درو ټکو باندې، بخښنه غواړم، دلته په ملګرو راسئ، پر دغه لینک ډیوایس باندې به ورته کلیک وکړئ ملګرو. لینک ډیوایس، پر دغه لینک ډیوایس چې مو کله کلیک وکړئ ګورئ ملګرو زموږ واتساپ اوس هیک نه دی. که تاسې واتساپ هیک کړی پر دغه لینک ډیوایس کلیک کوئ، ستاسې واتساپ دلته هیک کړی وي، دلته بل اپشن درته معلومیږي، دلته بل اپشن وي. تاسې کولی شئ چې هغه اپشن له ځان سره ډیلیټ کړئ. ستاسې چې بل څوک ستاسې میسیجونه ګوري هغه به د هغه سره ډیلیټ شي. اوس موږ واتساپ هیک نه دی، څوک یې میسیجونه نه ګوري. که تاسې غواړئ چې خپل د یو کشر موبایل واتساپ خپل موبایل کې وګورئ، نو هغه طریقه درته ښیم. دا طریقه وه چې موږ واتساپ په چا نه وي هیک کړی، هغه دلته یو بل اپشن وي، نو همغه دلته معلومیږي، هغه تاسې حذف کولی شئ. 4 نفره کولی شئ تاسې واتساپ وګورئ. تاسې کولی شئ خپل واتساپ په بل موبایل کې هم خلاص کړئ. یو واتساپ پر دغه لینک ډیوایس چې هر څوک ورته کلیک وکړي، دا تاسې غواړئ د خپل کشر موبایل واتساپ خپل په موبایل کې را خلاص کړئ، نو پر دغه لینک ډیوایس ورته کلیک وکړئ. دلته پر ایس موبایل ډیټا باندې ورته کلیک وکړئ. موبایل ډیټا بنده ده. کله چې مو ډیټا خلاصه کړه تاسې سکین کوډ درکوي، تاسې به دغه موبایل همدغه ځای ته راسئ، هغه کوډ به سکین کړئ. تاسې په تش واتساپ کې به تاسې کولی شئ دغه واتساپ هم خپل په موبایل کې وګورئ. او که ستاسې موبایل واتساپ چا خپل په موبایل کې را خلاص کړی وي، هغه دلته درته معلومیږي، هغه تاسې ډیلیټ کولی شئ. نو دا طریقه کومه طریقه خوښ شوي ویډیو لایک، چینل سبسکرایب کړئ. مننه.